کعبه شریفه کې حجر الاسود ته لاس وروړلو او ښکلولو اجازه ورکړل شوه. هغه کسان چې په مکه مکرمه کې د کعبې شریفې ته ورځي اوس کولی شي له اوږدې مودې وروسته سپېڅلی حجر الاسود ښکل کړي او یا لاس پرې تیر کړي. هغه خنډونه چې د کرونا وبا له پیل سره سم د کعبې شریفې شاوخوا کې ځای پر ځای شوي اوس بالاخره لرې کړل شوي دي. په تازه خپرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې په حرم شریف کې شته کسان حجر الاسود ته د رسېدو هڅې کوي او خوښي څرګندوي. د ټولنیزو واټن ساتنې په پاره ځای پر ځای شوي خنډونه داسې مهال لرې کېږي چې د سږ کال جولای کې د حج مراسمو له تېرېدو وروسته بیت الله شریفې ته د عمرې ادا کولو لپاره د نړۍ له لر او بره د مسلمانانو ورتګ پیلېږي. د عمرې ادا کولو لړۍ د حج له ادا کېدو وروسته ټول کال دوام کوي او له ټولې نړۍ میلیونونه مسلمانان د همدې لپاره د سعودي عرب مکې مکرمې ته سفر کوي. سعودي حکومت د سږ کال له پیله په تدریجي ډول د کرونا وبا مخنیوي سخت اقدام نرم کړل او د سږ کال حج مراسم نږدې د عادي حالت په توګه ادا شول. په 2020 کال کې یوازې 1000 داسې کسانو ته د حج ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه چې په سعودي عرب کې میشت وو. په 2021 کال کې بیا د حاجیانو شمیر 80,000 شو، خو د سږ کال په جولای کې بیا نږدې 1 میلیون مسلمانان د حج لپاره تللي وو. د یادونې ده چې د سږ کال حاجیانو شمیر هم د 2019 کال پرتله له نیمایي هم کم وو چې د ستاتیسکا شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسانو ته رسید او دا په نړۍ کې د انسانانو تر ټولو لویه اجتماع بلل کېږي. د اسلامي عقیدې له مخې د حجر الاسود مخینه چې د کعبې شریفې په ختیځ ګوټ کې ځای پر ځای شوي د آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام زمانې ته رسیږي او له اسلامه مخکې هم سپېڅلې بلل کېده. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو او معلوماتو لپاره یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ.